موږ د ټول پرمختللي هیوادونو چې مطالعه کړي دي دا هیوادونه یا تولیدي هیوادونه دي یا خدماتي هیوادونه دي. مثلا هندوستان تاسو وګورئ، هند یو تولیدي هیواد نه دی، ډیر خدماتي هیواد دی. مثلا خدماتي په دې معنی چې دوی په زده کړو کې ډیر پرمخ دی. زده کړې که چیرې ووایي څوک وایي چې زده کړه کوي هند ته ولاړ شه. که تداوی ته وګورو، شفاخانو ته وګورو، ډیر پیاوړي شفاخانې په هندوستان کې دي. که سافټویر ته وګورو، ډیر منظم سافټویرونه په هند کې جوړیږي، اپلیکیشنونه ډیجیټل برخه کې د ټول هغه څه چې خدماتو پورې اړوند دي. مشهوري برخه کې وګورئ، مثلا که ډیر ښه استادان وګورئ، هندي استادان دي. که دې خواته راسو چین ته که وګورو، چین بیا یو خدماتي هیواد نه دی، یو تولیدي هیواد دی، یو صنعتي هیواد دی. چین وکولای شو چې ټوله نړۍ ته ټکنالوژي ولېږي. چین اوس داسې فابریکې لري، داسې صنعتکاران لري چې تقریبا ټوله نړۍ ته دوی خپل تولیدات لیږي. د موبایل د جوړولو نیولې تر کالو پورې، تر بوټانو پورې، تر عصري ټکنالوژۍ پورې دوی تولیدوي، حتی تر وسلو پورې. امریکا ته لیږي، اروپا ته لیږي، افغانستان ته لیږي. دوی بیا د تولید په برخه کې ډیر زیات پرمختللي دي. ځینې هیوادونه بیا داسې دي چې د هغوی ستراتیژیک موقعیت ډیره مهمه ده، هغوی د هغه نه استفاده کوي. افغانستان ته الله تعالی دا درې ډوله ورکړي. موږ کولی شو چې یو خدماتي هیواد اوسو، موږ کولی شو چې یو صنعتي هیواد اوسو، او موږ کولی شو چې خپل د ستراتیژیک موقعیت نه ښه استفاده وکړو. تر اوسه پورې مې استفاده نه وکړې. موږ ته دا فکر پیدا شوه چې افغانستان باید له دې نه وروسته په یو صنعتي هیواد باندې بدل سي. زموږ ځوانان باید له دې نه وروسته د داخلي منابعو نه باید استفاده وکړي. زموږ د اوبو نه، هوا نه، د انسانانو نه، دا کوم شته منابع چې لرو، ستراتیژیک موقعیت لرو، دا ټول نه باید استفاده وکړو تر څو په خپلو ودرېږو. اوس ځینې فابریکې په افغانستان کې شته دي، موږ تولیدات لرو. د بوټانو فابریکه موږ لرو. زه ویاړم چې زه خپل داخلي تولید کاروم. زما بوټان زما په فابریکو کې جوړ شوی، زما د هیوادوالو په لاسو جوړ شوی. دا زما لپاره د ویاړ ځای دی. زه یې اغوندم، که شپې خیر ده، کله ډیر ښایسته نه و، ول د ویاړ لپاره یې اغوندم. ول دا تاسو ته وایم چې زموږ اوس شپونه چې دي د ترکي شپونو سره هم رقابت کولی سي. یا مثلا فرنیچر که تاسو وګورئ، پخوا به هر ځای کې زموږ د فرنیچر ترکي و. د دې نه وروسته موږ داخلي فرنیچر کاروو. موږ د ترکي نه ډېر ښه لرګي لرو او ډېر ښه معماران لرو، ښه کولی شو ډیزاین وکړو. نو دغه نندارتون د همدغه هدف دپاره چې یو خوا نه ځوانان تشویق سي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي، د شته فرصتونو نه استفاده وکړي. له بلې خوا نه عام خلک دې ته وهڅوو چې داخلي تولید وکاروي.